الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم. ده هر څه د مخه اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وبعد، زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. قدرمنو، زموږ د نن ورځ موضوع ده په فضیلت کې د قرآن عظیم شان د تلاوت او د ثواب. کم آیات مبارک چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړو د سورة البقره 115 نمبر آیات مبارک دی چې الله رب العزت فرمایي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د روژې مبارکې میاشت داسې مبارکه او بهتره میاشت ده چې الله رب العزت په دې میاشت کې قرآن عظیم شان نازل کړی دی. تاسو ګورئ، دا میاشت د سره څخه بیا تر پایه پورې د فضیلتونو او د برکتونو د فیوزاتو میاشت ده. خو د دې باوجود الله رب العزت موږ مؤمنان او مسلمانان ته یو بل امتیاز دارا کړی دی چې په دې مبارکه میاشت کې الله رب العزت یو پاک نورانی کلام قرآن عظیم شان هم نازل کړی دی. موږ مؤمنان مسلمانان باید د قرآن عظیم شان سره تعلق وساتو. تلاوت د قرآن عظیم شان باید موږ وکړو. د روژې مبارک په میاشت کې قرآن عظیم شان د یو ځل دپاره په تراوح کې ختمول دا نبوي سنت دی. او د روژې مبارک په میاشت کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې جملتاً الله رب العزت ماته د قرآن عظیم شان په 23 کاله کې نازل کړی دی. خو هر روژه به الله رب العزت ماته مکمل قرآن عظیم شان د هغه باوجود چې نازل سوی دی الله رب العزت ماته په ذریعه د جبریل امین علیه الصلاة والسلام مبارک راتلی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، د دې حدیث شریف راوی حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مبارک دی، چې دا داسې میاشت ده چې د دې نفلي عبادت الله رب العزت په مرتبه کې په اعتبار د فضیلت د فرض ګرځوي او فرض یو په اویا دی. نو کم څوک چې د روژې مبارکې په میاشت کې تلاوت د قرآن عظیم شان کوي، الله رب العزت ورته ثواب یو په اویا، یو په 100، یو په 100,000. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کثیر معنا ډیر بیخي ډیر بی حساب. او د میاشتو بهتره میاشت د هغه په 12 میاشتو کې هغه د روژې مبارکې میاشت ده. په ورځو کې بهتره ورځ د جمعې مبارکې ورځ ده. په کتابونو کې بهتر کتاب هغه قرآن عظیم شان دی چې پر ټولو کتابونو باندې بهتر دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د قرآن عظیم شان بهتري پر نورو کتابونو دومره ده لکه د الله رب العزت د ذات فضیلت او بهتروالی پر نورو مخلوقاتو باندې. قرآن عظیم شان په قول باندې د حضرت عائشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها هغه چې دی 4,400 آیاتونه مبارکان دي. علامه وحبت الزحیلی خپل کتاب کې لیکلی دی وایي پر دغه روایت باندې چې قرآن عظیم شان 4,400 آیاتونه مبارکان دي، نو څه رقم دی هغه داسې فرمایي. وایي په قرآن عظیم شان کې زر امور دي، زر امرونه چې الله رب العزت وایي دغه وکړه. زر نهي دي، معنا دا ده چې الله رب العزت وایي دغه مه کوه. زر وعدی دی چې الله رب العزت وایي زه درته پوره کومه. زر وعید دی چې الله رب العزت وایي که دا کار وکړي زه عذاب درکومه.
دا 4,000 قصص الله رب العزت په دې قرآن عظیم شان کې ذکر کړي دي د عبرت دپاره د انبیاو د رسولانو د الله رب العزت د نیکانو او زر عبرتونه الله رب العزت په دې قرآن عظیم شان کې ذکر کړي دي دا 6,400 پاته دي 500 آیاتونه مبارکان احکام الهی دي چې الله رب العزت پر موږ باندې لازم کړي دي چې دا وکړي حلال او حرام ده پاته 1,600 دي 100 دعاګانې په دې قرآن عظیم شان کې شته چې الله رب العزت ورښودلي دي خپلو انبیاو ته یا په جلي شکل باندې یا په خفي شکل باندې د الله رب العزت انبیاو د الله پاک رسولانو دوستانو یا ملایکو ویلي پاته سو 6,500 آیاتونه ناسخ او منسوخ دي ناسخ دا معنا چې په دې باندې عمل کېږي منسوخ دا معنا چې په دې باندې عمل نه کېږي نو اوس چې موږ 6,400 آیاتونه د قرآن عظیم شان دي نو د دې په ترجمه باندې موږ پوه سو چې دا د ارقام دي نو الله رب العزت چې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د قرآن په معانیو پوه سو د هغه په الفاظو پوه سو د هغه سره تعلق وساتو د خپل رب سره موږ قریب سو نږدې سو او د خپل رب سره ملاقات سو په داسې صورت کې چې الله رب العزت راڅخه خوشحاله وي نو نور چې وخت ګور وخت تمام دی پر الله رب العزت مسپار پر الله رب العزت مسپار شاد او کامیاب بریالي اوسئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين